که وختونه رقیبان زما او ستا شي که وختونه رقیبان زما او ستا شي خود مینې حوصلې مې نه غورځېږي سرې غرمې سرې غرمې سرې غرمې سرې غرمې السلام علیکم غفوریا. مفي راغی خاص وایا څه چلو چل دا و چې مال مې خرڅولو او پولیس ته رالم. نه نو ولې ستا ورته پام نوس نه که نه زما ډو خیال نو ما وی مړه ماښامې دی هېڅ هم نشته. افي ما درته څو ځلې ویلي دي چې په دې کارونو کې باید د ځان نه چارپیره خیال کې او هېڅکله به دا سوچ نه کې چې تا څوک نه ویني. ځان خو مې راویستو که نه دا خو دې منم بلکیا او په ګاډي مې نمبر پلیټ هم بدل کړی دی. ښه دې کړی دی ویم ښه په طول پورې خو دا راته وایه چې مزدوري یې کړې ده او که نه. او ښه برابره. خو خپل جیب ګرم ساته. زه تا سره هېڅ حساب کتاب نه کوم خو یو درنه پیره در باندې کوم چې روپۍ کې 16 انې وګټې. ښه یار زه دنه ورځم. زم بس تا ته یې څارم. ما به هم لاره کې کوز کې زه چې ځو ځه. السلام علیکم بابا. وعلیکم سلام. کوکو خان په خیر راغی. کوکو خان اسې ما تپوس کولو چې دغه رباب څوک حاکم کوي که دلته کلي ته راشي پام هم شو ته. پرېږده بابا بس شوق مې دی نو. دا هم شوقیان خلک غږوي لکه زما په شان. پرېږده بابا هسې خبرې کوي. ګوره څو ورځې مخکې دې راته یو خبره نه رښتیا یو الله په ویشتې وه او اوسه پورې دې برابره نه کړه. بلکل یاد شي راته. خو ستا یاد شي خان ته څومره مدت کلي ته راغلې. نواب صاحب خو درنه زوروره خفم په دې خبره دی که نه چې کلي کې دا ډوډۍ نه لګي. نه ولې سبق به نه ویم. سبقونه خو ټول خلک وایي کوکو خان خو کله کله دا باچایي سورلین کوو که نه زوروره. د دې سورلی په خوند دا هلکان چېرته پوهېږي شرف الدینه. دا هلکان خو صرف د موټر په سورلی پوهېږي نواب صاحب. وغورځوه دا رباب وباب دی او واړوه په دې اسپخپا غاږې جختې راکاږه او کلکه پونده ورکه چې د ځوانۍ پته دې ولګي عملخانه. نواب صاحب لا هلک د خیر دی. کوکو خان کله کله کلي ته راځه او دا شغل کوه. دا شغل مضبوط زړه غواړي علي محمده. عملخانه کله کله دا سوکلي کوه. نواب صاحب استه خوښ شو که نه؟ اصیل دی اصیل. هر وخت تیار غواړم تیار.
ډېره ښه ده نواب صاحب. سلام صاحب. وعلیکم سلام السلام. بیبي. وعلیکم السلام. څنګه شانو؟ ٹھیک ہے ماما. شابه کنه وخت دی. سلام صاحب. سلام بیبي. وعلیکم السلام. صاحب هغه ګاډي تیار دی. بس درځو ټیک ده درځو نو ښه. څه پاسه ښه چې ځو. پاسه. ब्रीफ केस जी बीबी जी زه تر وړم. ضرور. जी. یار ګلاب شاه ویم قدرې یار د زیله راغلی دی او که طبیعت یې لا هم هغسې خټه وي. نه یار ښه شوی دی ګزاره یې کړې ده. ویم نیکانو ته مې د هماغسې وویل څنګه چې تاسو دواړو ویلو او بلکې د ځان نه مې په لږې مالګه مرچکي ودوړولو. غفوریا نو بیا څه کوي وباسي مو که نه؟ وخت خو کېږده که نه هغه ورځ نواب صاحب راغلی و ملک صاحب او علي محمد ته خیس پورې ستغې ویلې. تاسو ته خو پته ده که نه چې هغه داسې سړی نه دی. غفوریا تاریخ را لنډی ګورې د نواب صاحب زور به دې ګورمه. ویم دا ټولې د نصیب خبرې قدریا ښه په اوږدو خپو په جیل کې خوب کوئ. دا سرکه مې راوړی دی دا ځان سره کوي. ویم زړونه به هم پې جوړي ته ونیسه بس مونږ درنه ځو بیا به در چکر ووم. ټیک ده؟ نو دا خبرې دي بچې ته هم څه ووایه که نه ته په خپله غږ ولې لګې که دی سوی او که نه بس همدغه جینۍ به ونه غواړم. دا واده ته چا لکې خپل زوی له. نه نو دا جینۍ به د زوی خوښوي او که ته به یې خوښوې چې زما خوښی که نه د زوی به مې په سر کې خوښی او هغه به لاسه موري چې د زوی په زړه به نه پوهېږي. اوس دې خبره بل شان کړه که نه لکه د زوی دې هم خوښه ده. د زوی مې هم خوښه ده. نو بس ټیک ده ستا په اړوان دې ستا دا زوی ووایي چې دغه جینۍ مې خوښه ده نو که د باچا لوري که نه هم یې ونه غواړم. ته ووایه که نه بچې چې دغه جینۍ څوک ده د کم ځای ده د چا لور ده چې زه بابا دې ورپسې لاړ شو. مورې لږ صبر وبه شي بیړه د څه شي ده؟ د څه صبر ولې ته به واده نه کوې څو. ګوره بچې عمر ځي راځي نه ښه سبق دې ویلی دی شکر دې په هر څه پوهې. او غټ افسر دی له خیره. ګوره بچې زمونږ هم عمر په شا شو زمونږ هم دغې ورځې ته سترګې دي چې ستا په سر د واده څېره ووینو. سرې غرمې سرې غرمې اسې شانو بیبي دې نه خوشحاله ده؟ ما ته پته نشته خو چې څه کار راته وایي نو کوم یې. زه شانو بیبي له کورې دا احساس ورنه کړي چې دا ستا خپل کور نه دی. هر کار ته لاس اچوه د څه نه مخ مه اړوه. نوکران خو په کار ښه ښکاري. شانو د خان چې یو ځل په نوکر باندې اعتبار پیدا شي نو په حال اسانه د نوکرۍ نه نه وباسي. شانو ته روټۍ ولې نه خورې؟ زما زړه ته نه کېږي نو ته خوره. ولې ونه چې ستا زړه ته نه کېږي نو څه به یې څنګه خورم؟ څه جل شوی دی ما ته ووایه. اسیب مور او بابا مې ډېر مخکې مخې ته کېږي پته نشته چې چېرته به وي په څه حال به وي. روټۍ به یې خوړلي وو که نه خو زما بابا ډېر صبرناک دی که 100 ورځې روټۍ ونه خوري د خولې نه یې غږ نه خیږي. اوس د خیره موږ ښار کې یو
ما ته غازی معلوم دی چرته مې چې کاکا مزدوري کوي. نرم ده نه ته هلته مذهب د ملک زوی به دې وویني. د ملک زوی به خپل کار کوي، هغه بس زه خپل تره خو نشم پرېښودی که نه. زما خو کله کله چاچي مې هم ډېره رایادېږي. اول ګلاب شاه دوکه کړه، بیا پرې د ملک زوی جادو وکړو. کلي موږ به دا ورځ چېرته لیده شانو؟ خانو بیبي خو ډېر ښه خلک دي. که چېرته بابا مې را پیدا شو نو د دې بنګلې څوکیدار به شي. ایله اوس خو موږ ښار ته راغلی یو، د الله نه به خیر غواړو. شانو زه به داسې په ارام نه کښېنم، کاکا پسې به ګرځم. زما یقین دی شانو هغه چې موږ ووینو نو ډېر به خوشحاله شي. ته روټۍ خورې که نه روټۍ ته خوره نو زه به هم خورم. زه بسم الله که روټۍ خوره. سری پخ کړي خو راوړه چې یو نړۍ وخورم. ډېر زیات وږی یم ډېر. نه تا راوړي څه دي چې زه یې پاخه کړمه ها؟ ته خو په خپله د 15 شلو ورځو راسې روک یې. پرهرونه مې مالګه ودوړوه چې پرهر شي نو ماله راشي. همداسې لګي لکه چې تا خو بیا 400 پوډرو ته کار ویلي. چرس خو میله د زړه بوج پکې د شانو غم خو مې هسې لکه د ګوړې خوري. میم که د شانو سره ستا او زما غم وي نو هغې به داسې کوي، هغې به موږ دلته په سپین میدان پرېښودو، داسې په سپین میدان. ماما زه خو ستا درواره د لاسه د چا سره د سترګو لګېدو پاتې نه شم. موږ به چا سره څه سترګې ولګو؟ موږ خو ړانده یو شلي یو، نو سترګې شته او نه خپې، خو بس یو بل پسې یو. ویم او که نه چې په خپله واره خو یو پوټی به دمونه یو پوټی ښه. زما د وراره اجس نور هېڅ وس نو، بس دغه یې وس و چې څه یې وکړل. خو ښځې نور مې دا خوله مه راسپړه. خو شانو موږ سره د رامداد امانت و، نور مې هېڅ فکر نشته. خو بس دا دوا ورته کوم چې بچو چې هر ځای خوشحاله اوسئ. نو ویمې دا امانت خلک داسې وړي لکه رامداد. خو د شانو مورې د دې کور دیوالونه رامداد نشو ساتلی او السلام علیکم. وعلیکم السلام. کینه رونا روانی جی خدمت وایا. مرزا صاحب څه شو جی؟ مرزا صاحب ته خدمت وایا. پټواری مجید خان سره مې جی کار دی. هغه خو بدل شوی دی، د هغه په ځای زه راغلی یم. زما نوم سکندر خان دی. خدمت وایا. ښه مرزا صاحب دا نکلونه مې په کار دي، د دې نمبر خصو. ټیک دی رولا، ته سبا راشه، انشاءالله تیار دی. سبا؟
لکه سبا به کار شوي مرزا صاحب؟ او کنه وروره ما درته ووی چې ته سبا راشه انشاءالله تیار به یې. ښه ستاسو فیس مې څه کېږي مرزا صاحب؟ فیس؟ د څه فیس وروره؟ سرکار مالا تنخوا راکوي، لږه ده او که ډېره ګزاره پکې کوم. د الله پاک ډېر شکر دی، د حیا او عزت وخت پکې تېروم. شکر الحمدلله. مرزا صاحب هغه بل خو ما له زړه شین کړی و. ما سره زما خبرې کوه وروره. مرزا صاحب په خدای یقینو که دا زړه مې درته دوا کوي مرزا صاحب. په جنتونو شئ، خدای دې خوشحاله ساته مرزا صاحب. ډېره شکریه. الله مو لره جي. الله دې مل شه، الله دې مل شه. خوشحاله اوسئ جي، خوشحاله اوسئ. ته د دې زوی نه تپوس کې چې دی نن سبا څه کوي؟ ما پوه کړی دی چې یونیورسټۍ ته ځه او خپل کلاسونه اخله. زما خو په یقین نشي چې دی سبق وایي. مورې یو خو به ته هر وخت په ما شک کې. که ستا خوی بوی ښه وې نو ما به در باندې شک نه کولو بچیا. یا ښځې دا ته چې کوم شکونه کې هغې بلا نه خدای خلاص کړی دی. څه خو دی داسې او څه پې تا واګې اچولي دي. یاره ښځې داسې کار وکړه چې ښه غوندې کور وله وګوره چې دله جینۍ وي. ها خلکو کارنونه خویندې بوټي پورې ناستې نه دي ښه. ته ماله دا ووایه چې زما د زوی د چا نه په څه کم دی؟ کار روزګار یې نشته دی. د جینۍ مور پلار اول د هلک کار روزګار تپوس کوي. د مال حال او د ښې نوکرۍ تپوسونه د هغه خلکو نه کېږي چې په مینه غزل لري. ما کره خو یو د مرغۍ پی نشته، نور هر څه د خدای فضل دی. نن سبا خلک مال حال ته نه ګوري، ښه تعلیم او ښه نوکرۍ ته ګوري. دې زوی له دې زوره نه ورکړه چې تکړه شي او ځان وپېژني، کنې ډېر به دې وجړی. ښځې دا ژبه دې په تالو نه لګي. یو خبره داسې کې لکه د ټوپک ګولۍ. شرفدینه جی نواب صاحب چې تا کم کار ویلو دی ولا کړی دی او که نه؟ ته خو خبر نه که نه ما بیګا ولا کړی دی او بېغمه شه. دلته یې راوغواړه. ښه چارې مصري خانه. وعلیکم سلام. په خیر مصري خانه. مصري خانه څنګه داسې غلې تېرېږې؟ پام مې نو خان. پام کوه ګورې د ګاڼې د پټي په حساب کتاب دې پوه نه کړو. خدای شته چې وختي م رانه نواب صاحب تپوس کړی خان پرون مې د پټواري نه د ځمکې ټولو فردونو نقلونه ترلاسه کړي دي. ولې تا لا تر اوسه نقلونه نه دي اخیستې؟ نه خان بل پټواري خو راله زړه شین کو. دا خو ښه وی یو نوی مرزا راغلی دی، ډېر ښه سړی دی خان. په یو ورځ کې راله ټول کار برابر کو. زه ښه ده خو اوس دې څه اراده ده؟ بس خان زه خو به خپل وس کوم چې انصاف راته میلو شي. باقي پاتې شو پټې نو هغه خو اوس هم ستاسو په قبضه کې دی. سرې غرمې تاترې دا دومره ښکلي تصویرونه د چا دي؟ دا زما نیکه دادا دی نواب مظفر خان. ما خو نو لیدلې بابا لکو چې دی وفات شوي. ډېر ښکلی تصویر دی، بلکې دا بل هم ښکلی تصویر دی. ویری نایس. راځه او خبرې دا چې دی که نه دا تصویر دا زما بابا دی. زما بابا په دې فاس دور کې م که نه د اس نخپه نه راکوزوي. بعضې عادتونه خو یې ډېر ټریډیشنل دي. نواب صاحب دی که نه څه وکړو څه ورته ویلی نه شو نو. بیبي ګل وایي چې مېلمانه نه تپوس وکړه چې غرمې له وله څه پخه. مشروطې ته دا چای اول دې له ورکړه او د غرمې ډوډۍ خو لا خو ډېر وختي دی. د غرمې ډوډۍ سره به ګورو ته مې مور ته ناري کړه.
ښه بیبي چې داسې نوم کره نور هم ډېر شته. موریا جنکو ته تاسو په دې کمرې کې ځان ولې قید کړی دی؟ د بهر هوا به نه ده خوښه؟ السلام علیکم آنټي. وعلیکم سلام. مورې نور اسم نه منم. غرمې ډوډۍ کې ساګ سوکړک او یخې شملې بس. وای ساګ دې روک شي. ګورې نه چې مشال بچې راغله څه خوشې به وله پوخ کو. نه بالکل نه آنټي. نن خو به مونږ بالکل تاسو نه ساګ غواړو سوکړک او شملې او هغه هم ستاسو د لاس. څنګه چې ستاسو خوښه ده زه ورځم چې ساګ درته پوخ کړم. ټیک شو؟ Thank you. زما مې ساګ ډېر ښه پخوي خو دا چای هم ډېرې مزېدارې جوړې کړي دي دا به وڅکي. تھینک یو. هلکه زرغونشه نن خو دې د هوټل ډېر سوړ پروت دی. ته ښه وایې مستیا نن د سهاره ایسې څوک نه دي راغلي. ولې هغه یاران دې نشته څه؟ پته نشته یاران هم نن ګډوډ شوي دي. کښېنه مستیا. مستیا زه چې راشم نو ته داسې ولې پناه کوې؟ اخر دا ولې؟ شرفدینه ښه ده چې رالې. ما په اسمان غوښتې او خدای په ځمکه راکړه. ولې وارڼ دې راپسې؟ ته وارڼ نه دې خدای ساته. خوښې ما دا خبره کوله چې ستا او د دې مستي په منځ کې خبره وکړم. زرغون شاه ما ورته جګړه نه ده کړې او نه م ډزې کړي. خبره کوه. ګوره شرفالدینه تاسو دواړه د خانانو نوکران یې. ښه په ارام خپله نوکري کوئ. د خانانو په دې جګړو کې منځ ته مه راځئ. ګوره زرغون شاه جګړې دې نه ختموي. نواب صاحب ویلي دي چې د بڼ پاټۍ شرفالدین ته پرېږده خو دښتې خښې کړي دي. ګوره شرفالدین کاکا د بڼ پټې نه ستا دی او نه زما او نواب صاحب چې په ما رو بچي نو د باور خان نه دې واخلي که نه چې د تره زوی دی. شرفدینه دا اوسه پورې د نواب صاحب له دا زمینداري تا کوله؟ زرغون شاه تاسې مړي په پړي کې. ګوره زرغون شاه دا وړی نه شړی کېږي. مستیا دا وړی به داسې شړی کړم چې سر به در باندې وګرځي. د بڼ پټې غواړم او نور هېڅ نه منم. هاو ته کښېنه شرفدینه برېږي ده زورور دی. راځه. السلام علیکم خان. وعلیکم السلام. ته راشه که نه منتو یار مونږ لاړو نیول نه راکې. ته کښېنه. هلکه هغه شپه مې ولیدی هغې نه بعد نه ستا څه پته ولګېده او نه دې هغه اشنا ښکاره شو. خان زه خو ستاسو د کارخانې مزدور یم. هره ورځ کار له راځم او واپس ځم. تا سوال جواب وکړو دغه دی راغلم. هغه مېلمه ویل زه به درځم بیا څه پته ونه لګېده. هغه د هوا مارغه دی راغلو او والوتو. دې د کوم ځای دی؟ دلته ښار کې اوسېږي؟ والله خان د ځای زیږي راته پته نه لګي. بس همدغه ځای کې را سره ملګری شوی و. دا ځای خو تا موږ ته نه ښودلو که نه؟ ما ته که ستا د شوق پته وې نو پخوا به مې بوتلی وې. خو ځه اوس خو دې ولیدو که نه؟ او اوس رانه خلاص اوسه. کله نه کله به د شینخالۍ پروګرام له ځم. خو او ملګري ته به دې ووایې چې غفورې ګورې هر چا له د دوستۍ لاس نه ورکوي. خان ملګری مې ډېر روغ سړی دی خو ستا دا ګیله به ورسومه. ښه منتو سبا نه بله ورځ ته ایسار شه چې د افي سره ګاډی لوټ کړي. ډېره ښه ده خان. لالي کاکا څه شو هغه نور غفورې افي او داجي مې نیم تینا خبر جنی بچې ما ته پته نشته. نه او دا پته بیا څه جوړ شوی دی؟ تپوس رانه مه کوه مړه پرېږده مې چې په خپل غم کې سوځم. ستا غم کې خو زه هم ډېر سرګردانه ګرځم. ها واخله سیګریټ وڅښه. زه چې ته وې نو
بس کوم لالي کاکا دا راته ووایه چې د شانو او د رمداد څه پته لګي نه وی لاړل خدای خبر چې په کم در به لوغړېږي زه به یې درله را پیدا کوم ته ګوره چې تا را پیدا کړل نو څه چل به وشي چې هر چېرته یې پرېږدی خپل غم به په خپله کوي او نو لکه ته ورپورې خوشحاله یې ویم دل افروزي ترور ته و دل افروزي ترور ته دې پته ده هغې ته پته ده او خیر ما خو درته وویل چې رامداد او شانو پسې ګرځم او یو ورځ به یې نښه پته درکوم دې سکول کې زموږ مقصد دا دی چې تاسو لیک لوست کړئ همدغه بنیادي تعلیم دی یو بل لوی مقصد یې دا دی چې تاسو کې یووالی ورورولي او مینه پیدا شي او تاسو په خپل کلي ولس کې په کور کوڅه کې امن او سلامتیا راولئ شهباز خان اکا زموږ د یو بل سره په کینه او بغض کې ګیرې سپینې شوې اوس به په موږ کې څه مینه او ورورولي پیدا شي ته ټیک وایې ګلخانه خو زموږ دا حالات به تر څو داسې وي کله خو به دا حالات بدلول غواړي که نه څوک خو به وړاندې راځي که نه او که مونږ دلته یو هم د کار خبره زده کړه که نه نو دا به ډېر لوی غنیمت وي بالکل نه ټیک وایې شهباز خان اکا هسې په حجرو کلارو کوڅو کې چې ناست وو خپله درنه او د بل سپکه وایو دې نه ښه دا ده چې دلته راشو چې زده کړو او وکړو هغه رحمان بابا څه ویلي شهباز خان کاکا وی کر د ګلو که چې سیمه دې ګلزار شي کر د ګلو که چې سیمه دې ګلزار شي از غیمه کر په خپو کې به دې خار شي شاباش شاباش ډېر ښکلی شعر یې وویل ښه شانو یا شانو دا وګوره کنه ما تعالی وای دا ولې شانو څه چلو شو ته جاړې ولې دادا وختي زه بیبي ځان سره بازار ته بوتلې وم نو چې ګاډي ته ختم هلته مې د ملک زوی ولیدو تی ولیدې څه یې وې څه ګاډي سره جوخت ولاړ چا سره په ټلیفون خبرې کولې څه یې وې چا سره په ټلیفون لګیا و او بابا یې ورته یادولو چې ښه په درست کې پیچرس کا دی خدای ته به برباد که زما پلار پسې شوی دی شانو تا ښه سم وپېژندو چې هغه د ملک زوی و او که نه ولې زه یې نه پېژنم څه بیبي ته خو دې څه ونه وې نه ما ځان راغونډ کو بیبي په هېڅ هم پوه نه شوه بیبي سودا کوله اورم دادا ما ته داسې ښکلې جوړه او پیزار واغېستلو ما ته آیسکریم هم واغېستو ما وایي چې ته ماښام راشي نو زه به یې تا ته ښیم خو چې هغه سر خوړلی مې ولیدو ویارې د مار سر رانه هېر شو د ده سر خور شه شانو زه خو یم چې خانو بیبي ته به ووایو هغوی ډېر ښه خلک دي خامخا به زموږ مدد وکړي زما هم زړه ته همدا راغلي وو خو یارېږم بیا به وایي چې دا څه مصیبت دی ته دا سوچ ولې کې شانو تا ته یاد نه دي چې د خان رور ودان باچا موږ سره څومره غټه ښېګړه کړې ده خانو بیبي داسې خلک نه دي رام دادا زه خو وایم چې خانو بیبي ته لا هېڅ هم مه ووایه سری غرمې
یار غفوریا زه خو وایم چې دا منتو چوټي کمنه ولې یار دې ما ته ټیک سړی نه ښکاري نو مال به بیا څوک لوټ کوي زه ورته به خپله لوټ کړو که نه اسیم کښتۍ کې وړو مړه زه ټیک ته نو چې څنګه ته وې خو بیا خو به څوکیدار لم چوټي ورکړو دا ورغټه پیره ده ماله به ورغټه حصه راکې ته د خپلې حصې خبرې کې او نیکان پته مه دي چې د ګلاب شاه او قدرې د پیرې نه پس دی بله پیره نه وي ستا او زموږ خو پکې همدغه بزدوري ده لکه نیکان وایي چې میم زرما او ټوله زما ها دغه خبره ده ها وی مست ایله د نښې منځ ویشتو بلکې ښه په ارام ناست دي اوس چې پیسې اخلي غفوریا نیکان هسې په نوم خانان دي اوس یې دې میل ته کتنه ده منځ کې دا کاتې چلی نو دغه لارې ګودرې خو ته تخی که نه غفوریا السلام علیکم وعلیکم السلام ته څنګه خان زه خو د وختي نه په انتظار یم څوک شته هم نه ټولو چوټي کړې ده یار منتو هغه کیسه نن پاتې شوه چې ورځې پاس به درته بیا ووایم ته اوس داسې وکړه چې چوټي کړه ټیک ده خان چې څنګه ستاسو ځه لاړ شي. السلام علیکم. کوم ځای ته دې راوستم دا واخله سګرټ وڅښه راکه خان ماچس هم راکه که نه چې وخوی لګوم دلته یې مه څښه هلته ورشه هغه کسان به درله ماچس هم درکړي دا ونیسه ونیسه دلته نشه په پیسو میلالیږي ځان له به بیا وروستو واخلي پوه شوې او زه به در باندې کله کله چکر لګوم ځه ورشه زبي خان ځه ورشه ښه چاره یې لکانو راځه راځه بابا ستا کمې ورځه زمونږ لږ یو چې دم پکې راغلل ځکه نه ځان وګروه که څه خیره میره در سره وي چې ځان له مثاله واخلو هغه هلکم سویمه ورځ ده چې چکر یې نه دی وهلی نګې بیا تا ما سره نور کله سرنګه څېره لیدلې ده چې نن وې ځان وګروه ځان پاسه چې غیر وغواړه او د نشغس مړې له زه پیدا کو زه زیارت یم نو چې ته وایې نو پاپه سو نو زه به راځه چې الفي ډېر په احتیاط باندې به ځې یو او بله د سیند غاړې له ځان رسوال زه تا پسې ته غم مه کوه غفوریا خو بس موبایل دې ان ساته ورځه
سره سورې نه وي چې سر تور وي او په سره سورې نه وي نو د ژوند په سرو غرمو کې بس وځي